السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده چې د کم حاجت لپاره یې کوئ، الله تعالی به ستاسو هغه حاجت په 2 ورځې کې در پوره کړي. که یې د یو کم مشکل کار لپاره کوئ، که د دعا د قبلېدلو لپاره کوئ، په هر مقصد کې چې د کامیابی لپاره دا وظیفه کوئ، محترمینو دا وظیفه ډیر تاثیر کوي او ډیره مؤثرناکه وظیفه ده. دوستانو، دا وظیفه کوشش وکړئ د جمعرات او د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه وکړئ. تر رمضان مخکې، تر ورځې را رسېدو مخکې به الله تعالی ستاسو هغه مقصد، ستاسو په هغه حاجت در پوره کړي او تاسو په خپل مقصد کې کامیاب او بریالي سئ. محترمینو، تر جمعې د جمعرات په ورځ باندې دا وظیفه وکړئ، کوشش وکړئ، په نورو ورځو یې هم کولی سئ، خو تر رمضان مخکې چې دغه یو جمعرات وي، یوه جمعه ده مثلا بله روزه به چې بل جمعه سي جمعرات چې راځي، هغه به زموږ او ستاسو انشاءالله په روزه کې تر دغه مخکې چې کم جمعرات او جمعه ده دغه په خلاصه خوله کې ده، نو کوشش وکړئ په دغه کې یې وکړئ چې روزه را رسیږي، ستاسو به هغه حاجت پوره وي په فضل د الله سره. ستاسو دعا به قبوله وي، د کم جایز حاجت لپاره یې کوئ، تاسو به په خپل مقصد کې کامیاب او خپل کامیابی و حد و سر ته و خپل ځای ته به تاسو الله پاک جل جلاله رسول یاست روزې مخکې. نو محترمینو، دا ډیر اسانه او مجرب توري مجرب عمل ده. کوشش وکړئ دا موقع له لاسه مه ورکوئ، بار بار دا موقع په لاس نه درته راځي، نو له دې موقع څخه ګټه او استفاده واخلئ. دا ډیر اسانه توري دي محترمینو، هر نارینه او زنانه یې کولی سي، که په کور کې نارینه که په مسجد کې. کوشش دې وکړي چې په مسجد کې او زنانه چې دغه ته خو نو د مسجد د تګ اجازت نسته، نو هغه د کوشش وکړي دا وظیفه دې په کور کې وکړي. او دا وظیفه هغه کسان هم کولی شي. ګورئ محترمینو، که یو ښځه غواړي چې خپل خاوند د ځان راضي کړي، د خپل ځان لپاره یې محبوب جوړ کړي، د خپلې زندګۍ مشکلات ختم کړي، کم چې د دوی دوه په مابینځ کې بې اتفاقي، جګړې، جنجالونه دا ختمول غواړي، د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی ختم کړي. یا که یو ښځه وي مثلا خاوند یې بېلارې وي، مینه محبت ګرانښت د جار قربان غږ نه ورباندې کوي، مثلا ګزارن نه ورسره کوي، دا غواړي چې د ځان تابع کړي، دا غواړي چې مثلا له هغه جګړو نفرتو څخه یې زړه تور کې ور او په محبت باندې بدل سي، نو دغه وظیفه دې وکړي، د دې په برکت سره به دا ټول مشکلات ختم سي. یا که یو انسان وي مثلا نارینه وي، هغه غواړي مثلا ښځه یې بد چلنده وي، بد زبانه وي، بد اخلاقه وي، بد ګزاري وي، غواړي چې بیرته یې و حقې لارې و سمې لارې ته راولي، مثلا اخلاقمنه سي، مثلا له ده سره په کور کې د زندګي په کارو کې مرسته ورسره کوي او هغه جګړې، بې اتفاقي، جنجالونه ټول ختم کړل شي، د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی ختم کړي. یا د بل حاجت لپاره کوي، مثلا د یو بل مقصد د کامیابی لپاره دی غواړي دعاګانې کوي، کوشش کوي چې په هغه مقصد کې جایز مقصد وي، یو جایز خواست وي، یو جایز حاجت وي، د ده په زړه کې وي، د هغه د پوره کولو لپاره، د هغه کې د سر ته رسېدلو لپاره، د کامیابی لپاره غواړي، کوشش کوي، محنت کوي، کامیاب شي، دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله الله پاک جل جلاله مهربانه ده چې تر روزې مخکې به د هغه حاجت پوره شي، د هغه مشکل به حل شي، د دغه خواست، د هغه مقصد چې دی پکې دعاګانې کوي، وظایف کوي، په هغه کې به الله تعالی جل جلاله د دغه وظیفې په برکت سره کامیاب کړي. نو محترمینو، لږ په غور ورته منتظر سي، دا وظیفه درته ښایم، ښه ورته منتظر سئ چې بیا یو ځای در څخه کفاته نه سي، نو بیا داسې نه سي تاسو وظیفه تاسې په کم وخت باندې وکړئ، نو بیا هغه بیا پر هغه طریقه باندې عمل نه کوي. اولین خو زه درته وایم یقین عقیده مضبوطه کړئ، هغه خپل حاجت، که هغه د ښځې او د خاوند په مابینځ کې محبت وي، یا مثلا دنیایي بل داسې حاجت وي چې هر څه وي ستاسو په زړه کې، هغه په خپل دماغ کې فټ راولئ، په خپل دماغ په خپل سوچ کې راولئ، له هغه نه بعد بیا وظیفه شروع کړئ. محترمینو، د وظیفې وخت درکایم ما تاسو ته وویل، کوشش وکړئ د جمعرات او د جمعې په ورځ یې وکړئ، د هغې په عامه ورځو باندې هم کولی سئ، خو کوشش وکړئ په دې ورځو کې وکړئ. د وظیفې وخت د سهار له لمانځه
بعد د ماخستن له لمانځه بعد د ماښام له لمانځه بعد په دغو درو وختو کې کولی سئ. محترمینو وظیفه دا ده کله چې مې له لمانځه څخه فارغ سواست چې لمونځ مو ختم کړئ، که په کور کې یاست که په مسجد کې. د نارینه لپاره ښه خبر دا ده چې په مسجد کې وي او زنانه خو په کور کې وي. خو بیا هم که چیرې د یو وجې د عذر له وجې له تاسو څخه جومات تېر شو په کور کې هم دا وظیفه کولی شئ. کله چې د سهار یا ماخستن مازدیګر نه سهار ماخستن ماښام په دغو درو وختو کې تاسو کولی شئ. مثلا په دې درو سرو وختو کې که تاسو هر وخت فارغه واست اولین خو دا کوشش وکړئ چې درې سره وخت یې وکړئ متصل په درو سرو لمنځو کې. په ورځ کې دغه درې لمنځونه چې دي لا دوه ماسوه دا درې په دغو درو سرو لمنځو کې وکړئ، ځکه چې په کم کار کې چې محنت زیات وي په هغه کار کې الله پاک برکت ږدي. په کم کار کې چې محنت دعاګانې زارۍ عجز خواستونه زیات وي هغه دعاګانې الله تعالی قبلوي. په هغه کار کې انسان ته کامیابي بریالیتوب هم ډېر زر ورمیلاویږي. نو کوشش وکړئ له درو سرو لمنځو کې یې وکړئ که په یو کې کولی شئ هم صحیح ده. کله چې له لمانځه نه تاسو فارغه سواست خپل لمونځ مې وکړئ، له هغه نه بعد به متصل 11 واره درود شریف ووایئ سلام وسولې ده. کله چې مې هم 11 واره درود شریف ووایئ له هغه نه بعد به دغه تورې 903 واره ووایاست 903 واره یا قابض یا قابض داسې مې 903 واره وویل. له هغه نه بعد به بیا 3 واره سورة اخلاص که څوک وایي چې ماته نه راځي هر چا زده ده، ځکه چې په لمانځه کې ویل کېږي چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې ته سورة اخلاص وایي. بیا به 3 واره دا ووایي. کله چې 3 واره دا وویله هغه نه بعد به بیا 11 واره درود شریف وایي. هغه به پر ځان باندې راجوف کړي، بس د خپل حاجت په باب باندې دعا وکړي، د خپل خواست د خپل مقصد د کامیابي په باب باندې دعا وکړي. انشاءالله دا وظیفه د جمعرات په ورځ هم وکړئ، د جمعې په ورځ یې هم وکړئ. الله پاک جل جلاله مهربانه ده چې ستاسو حاجت به پوره شي. که په دغه ورځ کې نصف پلره روان جمعرات او جمعه بیا وکړئ. الله تعالی مهربانه ذات د انسان مهنت الله تعالی هېڅ کله نه ضایع کوي. چې انسان ډېرې دعاګانې وظایف کوي یو ورځ خو داسې ضرور راځي چې د انسان دعا قبلوي الله تعالی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هر هغه انسان دعا قبلیږي چې تر څو دی نه ووایي چې ما دعا وکړله ولې نه سوه قبوله نو نه قبلیږي. نه د هر انسان دعا قبلیږي خو وخت غواړي. چا د فورا قبوله شي، چا د میاشت بعد، چا د جمعه بعد، چا د کال بعد، چا د په کلونو بعد، خو دعا خامخا قبلیږي پاته نه لري. نو محترمینو خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خوښه سوي له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ. ډېره بهترینه او مجرب عمل ده. موږ ته دعاګانې کوئ تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.